سلامونه دوستانو، هیله ده ټول روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ به تاسې ته په ایټالیا هیواد کې د هغو پوهنتونونو لیست وړاندې کړو کومو ته چې غوښتنلیک استول کوم فیس نه لري. له دې نه وړاندې چې بشپړې ویډیو ته راشو، که تاسې تر دې دمه زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، لطفا همدا شی به یې سبسکرایب کړئ ترڅو له همدا ډول نورو تعلیمي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. عموما په اروپایي هیوادونو کې پوهنتون ته خپل غوښتنلیک یا اپلیکیشن سپارل خپل لګښت لري. مختلف پوهنتونونه د داخلي یا غوښتنلیک لپاره مختلف فیسونه لري، لکه 30، 40 یا 50 او ممکن له دې پورته ایرو هم لګښت ولري. دغه لیست چې تاسې د دې ویډیو په ښي اړخ کې وینئ دا یوازې د ایټالیا هیواد اړوند دی چې دغو پوهنتونونو ته غوښتنلیک استول کوم لګښت نه لري او په ډاډه زړه خپل اسناد ورته وسپارئ. یونیورسټي اف میسینا، یونیورسټي اف برګامو، یونیورسټي اف پارما، یونیورسټي اف پالرمو، یونیورسټي اف پیسا، یونیورسټي اف ماسراتا، یونیورسټي اف فلورنس، یونیورسټي اف کاګلیاري، یونیورسټي اف کامیرینو، یونیورسټي اف انسربیا. نو دوستانو، تاسو دقیقه څېړنه پرې وکړئ، معلومات یې ولولئ او د هر یوې لپاره چې تاسو په شرایطو برابر یاستئ خپل غوښتنلیک ور وسپارئ. موږ به هڅه وکړو چې د هر پوهنتون لپاره د غوښتنلیک د استولو طریقه او تګلاره تاسو ته د ویډیو په شکل جوړه کړو او همدلته یې شریکه کړو. هیله ده چې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له راتلونکو خدمتونو څخه برخمن شئ. تر بیا ښې چارې.